د حامیم السجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 40مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده 450 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون حامیم دا قرآن د ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکي خدای لخوا نازل کړای شوی دی یو داسې کتاب چې د هغه آیاتونه په تفصیل سره بیان کړای شوي دي د عربي ژبې قرآن د هغو خلکو لپاره چې علم لري زیری ورکوونکی او ویرونکی دی خو له دغو خلکو نه زیاترو ترېنه مخ واړو او غوږ ورته نږدي وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون وای د کوم شي خواته چې ته مونږ ته بلنه راکوې د هغه لپاره زمونږ زړونه پردو پوښلي دي زمونږ غوږونه کاڼه شوي دي او زمونږ او ستا تر منځه یوه پرده حایله شوې ده ته خپل کار کوه مونږ به خپل کار کوو قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ای پیغمبره دوی ته ووایه زه خو یو بشر یم ستاسې غوندې ما ته د وحی په وسیله ښودله کېږي چې ستاسې خدای ایکي یو خدای دی له دې امله تاسې مخامخ د همغه لوری غوره کړئ او له هغه نه بښنه وغواړئ د مشرکانو لپاره تباهي ده چې زکات نه ورکوي او له آخرت نه منکر دي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون پاتې شول هغه کسان چې هغوی ومانه او نیک عملونه یې وکړل د هغو لپاره په یقیني ډول داسې اجر دی چې د هغه لړۍ هیڅکله پای ته رسیدونکې نه ده قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې په هغه خدای باندې کافر کیږئ او نور د هغه سیالان ګرځوئ چې هغه ځمکه په 2 ورځو کې پیدا کړه همغه خو د ټولو نړیوالو پروردګار دی وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين هغه د ځمکې له منځته راوړلو نه وروسته پر هغې د پاسه غرونه خښ کړل او په هغې کې برکتونه واچول او په هغې کې د ټولو غوښتونکو لپاره د هر یو د غوښتنې او اړتیا سره سمه په صحیح اندازه خوراکي مواد برابر کړل دغه ټولې چارې په 4 ورځو کې سرته ورسېدلې ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين بیا هغه د اسمان خواته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګی و هغه اسمان او ځمکې ته وویل منځته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه فقضاهن 7 سماوات
يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هلنو هغه په 2 ورځو کې 7 آسمانونه پیدا کړل او په هر آسمان کې د هغه قانون وحی کړ او موږ د دنیا آسمان په دیوو سره سنگار کړ او هغه مخ محفوظ کړ. دا هر څه دی برلاسي په ذات پلان دی. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. اوس که دوی مخ اړوي نو دوی ته ووایه چې زه تاسې له همغسې یو ناڅاپي رالویدونکي عذاب څخه ویروم لکه چې پر عادیانو او سمودیانو باندې نازل شوی. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. کله چې د خدای استازي هغو ته له وړاندې وروسته هرې خواته راغلل او هغوی یې وپوهول چې له الله نه پرته د هیڅ چا بندګي مه کوئ نو هغوی وویل که زموږ پروردګار غوښتلی نو پرښتې به یې لیږلې وي. له دې امله موږ هغه خبره نه منو چې د هغې لپاره لیږل شوي یاست. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. د عادیانو حال دا و چې هغوی په ځمکه کې په ناحقه تکبر وکړه. ویې ویل له موږ نه زیات زورور څوک دي؟ هغوی دا فکر ونه کړ چې کوم خدای چې هغوی پیدا کړي دي هغه له دوی نه زیات زورور دی. هغوی زموږ له آیاتونو نه انکار کاوه. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. په پای کې موږ په څو شومو ورځو کې پر هغو سخت طوفاني باد والوزو تر څو چې په هغو باندې د همدې دنیا په ژوند کې د ذلت او رسوایي د عذاب خوند وڅکو او د آخرت عذاب خو له دې نه هم زیات رسوا کوونکی دی. هلته به هیڅوک د هغو مرستندوی نه وي. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. پاتې شول سمودیان هغو ته موږ سمه لاره وړاندې کړه خو هغوی د لارې لیدلو په ځای د ګمراهۍ ړوندتوب غوره کړ. په پای کې د هغو د کړو وړو له امله پر هغو باندې د ذلت عذاب راوغورځېده او موږ هغه خلک وژغورل چې ایمان یې راوړی او له ګمراهۍ او بدعملۍ نه یې ډډه کوله. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. او لږ هغه ورځ در په زړه کړه چې کله د الله دغه دښمنان دوزخ ته د تلو لپاره حاضر کړي راوستل شي. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. د هغو مخکینی به د وروستنیو تر راتلو پورې ایثار کړی شي. بیا کله چې ټول هلته ورشي نو د هغو غوږونه او د هغو سترګې او د هغو د جسم په ستوکي به پر هغو شاهدي ووایي چې هغوی په دنیا کې څه کول. وقالوا لجلودهم
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. هغوی به د خپل جسم په ستوکو ته ووایي تاسې زموږ پر خلاف ولې شاهدي وویله؟ هغوی به ځواب ورکړي موږ همغه خدای غږولی یو چې هغه هر شی غږولی دی. همغه تاسې لومړی ځل پیدا کړي وي او اوس د همغه لوري ته تاسې بیرته راګرځول کیږي. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. تاسې چې کله په دنیا کې په پټه جرمونه کول نو له تاسې سره دا فکر نه و چې یو وخت به ستاسې خپل غوږونه او ستاسې سترګې او ستاسې د جسم په ستوکي پر تاسې شاهدي ووایي بلکې تاسې خو لا دا ګڼله چې ستاسې له زیاتره عملونو څخه خدای هم خبر نه دی. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ستاسې همدغه ګمان چې تاسې په خپل پروردګار باندې کړی و تاسې غرق کړی او د همغه له امله تاسې زیانمن شوئ. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. په دې حالت کې که هغوی صبر وکړي او که یې ونه کړي اور به د هغو استوګنځی وي او که د بیرته ستنېدو فرصت وغواړي نو هیڅ فرصت به هغو ته ورنه کړل شي. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. مونږ پر هغو باندې داسې ملګري مسلط کړي وو چې هغو ته د دوی ناوړه کړه په تیرو وختونو او راتلونکي کې هر څه ښایسته کړي وو. په پای کې پر هغو باندې هم د عذاب همغه فیصله تطبیق شوه چې له هغو څخه د مخکې تیر شوو پیریانو او انسانانو په ډلو باندې تطبیق شوی وه. په یقیني ډول هغوی زیانکاران. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. او داغه د حق منکران وایي دغه قرآن هیڅ کله ما اوري او کله چې واورول شي نو په ده کې خلل واچوي ښایي چې په دې توګه هغه څوک وانه اوري او تاسې برلاسي شئ. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. په دغو کافرانو به موږ د سخت عذاب خوند وڅکو او دوی ته به د هغو خورا ډیرو ناوړه حرکتونو چې دوی کوي بشپړه بدله ورکړو. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. هغه دوزخ دی چې د الله دښمنانو ته به په بدله کې ورکړ شي په همغه کې به تل تر تله د دوی کور وي. دا د دې جرم سزا چې هغوی زموږ د آیاتونو څخه انکار وکړ. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. هلته به دغه کافران ووایي چې ای زموږ پروردګاره لږ موږ ته هغه پیریان او انسانان راوښیه چې هغوی موږ ګمراه کړي وو موږ به هغوی تر پښو لاندې پامال کړو تر څو چې هغوی خورا ذلیل او خوار شي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة
ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. کوم خلکو چې وویل الله زموږ پروردګار دی او بیا هغوی په دې باندې ثابت قدم پاتې شول، په یقیني ډول پر هغو باندې فرښتې نازلیږي او هغو ته وایي چې مه ویریږئ، مه غم کوئ او خوښ اوسئ د هغه جنت په زیري سره چې له تاسې سره د هغه وعده کړی شوې ده. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. مونږ د دې دنیا په ژوند کې هم ستاسې ملګري یو او په آخرت کې هم. هلته چې تاسې هر څه وغواړئ در به کړل شي او هر شی چې تاسې د هغه هیله وکړئ هغه به ستاسې وي. دا دي د میلمستیا وسایل د هغه ذات لخوا چې بخښونکی او خورا مهربان دی. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. او د هغه چا له خبرې نه به ښه خبره د بل چا وي چې هغه د الله خواته بلنه ورکړه او نیک عمل یې وکړه، ویې ویل چې زه مسلمان یم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. او ای پیغمبره، نیکی او بدی او شانته نه ده. تاسې د بدی مخنیوی په هغه نیکی سره وکړئ چې هغه ډیره ښه وي. تاسې به وګورئ چې له تاسې سره چې د چا دښمني لوېدلې وه هغه مو صمیمي دوست ګرځېدلی دی. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. دغه صفت نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې صبر کوي، او دغه مقام نه په برخه کیږي مګر هغو خلکو ته چې له ښه خلق څخه د غټې برخې خاوندان دي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. او که ته د شیطان لخوا کوم لمسون محسوس کړي نو د الله پناه وغواړه، هغه هر څه اوري او پوهیږي. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. دغه شپه او ورځ لمر او سپوږمۍ د الله له نښانو څخه دي. لمر او سپوږمۍ ته سجده مه کوئ بلکې هغه خدای ته سجده وکړئ چې دا یې پیدا کړي دي که په رښتیا سره تاسې د هغه عبادت کوونکي. د حامیم سجده مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان یو 40مه سوره ده، په مکې معظمې کې را نازله شوې ده، 450 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 38 آیت څخه اوري. د دې آیت په اورېدلو سره یوه د تلاوت سجده واجبه کیږي. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. خو که دوی په غرور کولو سره پر خپله خبره ټینګار وکړي نو باک یې نشته. کومې پرښتې چې ستا پروردګار ته مقربې دي هغوی شپه او ورځ د هغه تسبیح کوي او هیڅکله نه ستړي کیږي. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير.
او د الله له نښانو څخه یوه دا ده چې ته ګورې چې ځمکه وچه کلکه ویده پرته ده، بیا څنګه چې موږ پر هغې باندې اوبه ورولې په ناڅاپي ډول هغه برکیږي، وده کوي او غوړیږي. په یقیني ډول کوم خدای چې دغه مړه لویدلې ځمکه ژوندی کوي هغه د مړو ژوندی کوونکی هم دی. په باوري ډول هغه په هر څه باندې قدرت لري. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. کوم کسان چې زموږ په آیاتونو کې کوږوالی یا بدلون راولي هغوی له موږ نه پټ نه دي. په خپله فکر وکړئ چې آیا هغه څوک ډیر ښه دی چې په اور کې غورځېدونکی دی او که هغه څوک چې د قیامت په ورځ به د امن په حالت کې حاضر وي. کوئ څه چې غواړئ، الله ستاسې ټول حرکتونه ویني. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. دا هغه کسان دي کله چې د نصیحت کلام ورته راغی نو د هغه له منلو نه انکار وکړ، خو حقیقت دا دی چې دا یو پیاوړی کتاب دی، باطل نه مخامخ پرې راتلی شي نه د شا لخوا. دا د یو حکمت د څښتن ستایل شوي ذات نازل کړی شوې وحی ده. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ای پیغمبره، تا ته چې څه ویل کیږي په هغه کې هیڅ شی داسې نشته چې له تا نه پخوا تیرو شو پیغمبرانو ته نه وي ویل شوي. بېشکه ستا پروردګار ډیر بخښونکی دی او د دې ترڅنګ د لویې دردناکې سزا ورکوونکی هم دی. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. که مونږ دا د عجمي قرآن په بڼه لیږلی وای نو دوی به ویلي وو ولې د آیاتونه په تفصیل سره بیان نه کړای شول. څه عجیبه خبره ده چې کلام عجمي دی او مخاطب عربي. دوی ته ووایه دغه قرآن د ایمان راوړونکو لپاره هدایت او شفا ده، خو کوم کسان چې ایمان نه راوړي د هغو لپاره دا د غوږونو پلته او د سترګو پټۍ ده. د هغو حال خو داسې دی لکه چې هغو ته له لرې نه نارې وهل کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. لدينا مخکې مونږ موسی ته کتاب ورکړی و او د هغه په برخه کې همدغه اختلاف شوی و. که ستا پروردګار لا د مخه یوه خبره فیصله کړې نه وای نو د دغو اختلاف کوونکو په منځ کې به فیصله کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې دوی د هغه له پلوه په سخت تشویشناک شک کې غورځېدلي دي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به ښه وکړي، څوک چې بدي وکړي د هغې وبال به پر همغه باندې وي او ستا پروردګار د خپلو بندګانو په حق کې ظالم نه دی. إليه يرد علم الساعة
وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي. همغه پر هغو ټولو میوو پوهیږي چې له خپلو غوټیو څخه راوځي. همغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به ووایي موږ عرض کړی دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. په هغه وخت کې به له دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دې نه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګیري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نستومانه کیږي او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتی کیږي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. خود څنګه چې د سخت وخت له تیریدو نه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیغمبره دوی ته ووایه آیا تاسې کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسې ترې انکار وکړئ نو له هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنې د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې واوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډیر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري واورئ هغه په هر څه چاپیر دی.